یما درنا و پتکل کور وتلیم یما درنا و پتکل کور وتلیم را بڑم دیرنا جنگ خلق می پیژنی را بڑم کلی تا سهار خلق می پیژنی یما دین وطن تا وفادار خلق می پیژنی وخت رات موایا غدار. د هوریت راډیو درنو اوریدونکو ستاسې پام راړو د رڼا جنگ 5مې برخې ته. یما دین وطن ته وفادار خلق می تیره برخه مو تر دې ځای اورېدلې وه چې د عایشانو په خپلو منځونو کې په مخابرو کې بحث کولو چې په همدغه وخت کې ناڅاپه د یوې قوي چاودنې غږ وشو. له چاودنې وروسته د عایشانو په مخابرو کې یو څو ثانیې چوپتیا خپره شوه. له چاودنې سره د اسلامي امارت مجاهد په مخابره کې د تکبیر نعره وکړه. دلته په اتاق کې هم موجودو ملګرو ورسره د تکبیر نعرې پورته کړلې. لومړی تعرض د شیرزادو لخوا د وادي حصار په هسکه غونډۍ وشو. هلته خوارجو یو زیږویک لګولې وه چې د خوړ له طرفه راتلونکي مجاهدین یې تر برید لاندې نیول او هغوی یې سر پورته کولو ته نه پرېښودل. دغه غونډۍ داسې یوه لوړه او حاکمه نقطه وه چې هر طرف یې تر سینې لاندې و. دلته د عایشیانو 2 پوستې جوړې کړې وې چې د هغې له جملې یې په یوه پوسته کې زیږویک نصب کړې وه. د دې پوستې د عایشیانو دغه ټوله منطقه له دې ځای څخه کنټرول کوله. د دې غونډۍ تر شا یو غر موجود و چې د همدې غره له طرفه پر د عایشیانو برید ممکن و. د اسلامي امارت ځواکونو هم له همدغه استقامت څخه پر دوی برید وکړ. د مجاهدینو برید خورا پیچلی او تیز و. په ضرب د 10 دقیقو کې پر د عایشیانو داسې یو سور اور راټیټ کړ چې لار ترې ورکه شوه. خلاص شي درنه نشي اخلی سم به انتقام ځینې داسې سبق ورکړئ چې بدتر وي له ویتنام ځینې داسې سبق ورکړئ چې بدتر وي له ویتنام ځینې خلاص چې درنه نشي اخلی سم به انتقام ځینې داسې سبق ورکړئ چې بدتر. د طالب جانان لخوا هر یو وار زموږ زړګي راټکورول. په همدې شیبه په مخابره کې د توتو سیمې حقیار کومندان غږ وکړ. د وادي حصار غونډۍ د سر لومړی پوسته ونیول شوه او 2مه پوسته هم تر برید لاندې ده. فتح کال دی د فتح کال دی عزم قوي کړی د طالب زلمی مورال دی د فتح کال دی د فتح کال. دلته موږ بې اختیاره د تکبیر نعرې پورته کړلې او له خوښۍ مو سترګې له اوښکو راډکې شوې. یو وار بیا مو د اسلامي امارت مجاهدینو ته د دعا لاسونه لپه کړل. برید ډیر قوي و. د هیڅ وسلې د کارونې کمی نه و. د عایشیانو هم هر ډول وسلې کارولې لکه زیږویک، هاوان، د شکۍ هم د زاوی په سیمه کې لګولې وه او نور پیکا او راکټ خو بیخي عادي خبره وه. جنگ په هماغه ډول په شدت سره جریان درلود چې په همدې کې حقیار یو وار بیا په مخابره کې د تکبیر نعره پورته کړه. الله اکبر. د وادي حصار د سر 2مه پوسته هم له خوارجو پاکه شوه. د لوی الله نصرت دی. الله اکبر. دلته یو وار بیا د تکبیر نعرې ملګرو پورته کړې. حجره د تکبیر انګازو ولړزوله او یو بل ته مو د خوښۍ غاړې سره ورکړې. دا هغه پوسته وه چې خوارجو زیږویک پکې نصب کړې وه او د اسلامي امارت مجاهدینو ته یې ډیر مزاحمت کاوه. د دښمن 2 سترې مزاحمې نقطې له منځه یوړل شوې ځکه دوی اجازه نه ورکوله چې د خوړ له طرفه د اسلامي امارت ځواکونه پر دوی مستقیما برید وکړي. څنګه چې د غونډۍ د سر پوستو سقوط وکړ په خوړ باندې د اسلامي امارت 20 کسیزې ډلې راودانګل. د عایشان په منډه د سنځلۍ له خوړ څخه په شا شول. ورکاله دښمنا ده ماته یې اوس هغه کړې ژمنه ده تښتې لاره ورکاله دښمنا ده ماته یې اوس هغه کړې ژمنه ده. پورته یې د دښتې په خوا مخ شو. دلته نو یو مجاهد د وادي حصار په غونډۍ موجودو مجاهدینو باندې غږ وکړ. حقیاره اوري حقیار. حقیار وویل هو اورم.
له همدې ځایه ښه تر برید لاندې نیول کېږي. د غونډۍ له سره درته ښایم. هو بالکل، دا اوس را معلوم شول. د وادي حصار د غونډۍ له سره حقیار د زیګویک خوله پرې راټیټه کړه. د زیګویک له برید سره نور له خوارجو هم لاره ورکه شوه، ځکه له یوې خوا د پیاده مجاهدینو تر برید لاندې وو او له بلې خوا د زیګویک تر وژونکي انداخت، نو ځکه خو ټول سره تار او مار شول. د داعشیانو په مخابره‌ایي چینل کې غوغا خپره شوه. په یوه بل یې چغې وهلې، مه تښتئ، زه زخمي یم، مه تښتئ. داسې ښکارېده چې چا یې غږ نه اورېده، نو ځکه خو همدې نفر په ژړا پیل وکړ. داعشیان د وادي حصار له سیمې په شا شول او مجاهدین ورپسې وو. حقیار هم له پوستې څخه راکوز او د داعشیانو په تعقیب کې شو. داعشیانو د زاویې په طرف مخه کړه. ټول د زاویې لوري ته وتښتېدل او په یوه مکتب ننوتل. زخمیان او مړي په وادي حصار کې پرېښودل. حقیار داعشیانو ته ډېر نږدې شو. څو ملګرو په حقیار غږونه وکړل، خو د حقیار غږ ورک شو او کوم ځوابیه غږ رانغی. په میدان کې یو بل مجاهد سره مو اړیکه ټینګه کړه او د جنگ د وضعیت په هکله مو ترې وپوښتل. هغه وویل داعشیان وتښتېدل، 5 مړي او 2 زخمیان یې په میدان پریښي او نور د زاویې په مکتب ننوتل. موږ وپوښتل مجاهدین څنګه دي؟ څوک خو به شهیدان زخمیان نه وي؟ هغه وویل شته. موږ پوښتنه ترې وکړه څوک؟ څومره؟ هغه وویل والله یو ملګری شهید شو. موږ ترې وپوښتل کوم یو ملګری شهید شوی؟ هغه ځواب راکړ د توتو حقیار په شهادت ورسید او یو بل ملګری یې زخمی شو. پنوم بیو یاړي همیش امارت، سالار د لښکر قومندان دی شهید، سمبول د وحدت تاریخ ساز شخصیت، زمری د شمال او مثال د غیرت. پنوم بیو یاړي همیش امارت، سالار د لښکر قومندان دی شهید. د توتو حقیار یو ډیر باهمته، زړور او شجاع انسان و. ټول ملګري ډیر پرې خفه شول. ملګري یې هم د په څیر زړور او بهادر و. ملګرو وویل چې د شهادت پر وخت دومره ښکلی ښکارېدو چې دنیا ورته حیرانه وه. د حقیار د شهادت نوراني څیره د زاویې خلکو ته د اسلامي امارت د حقانیت یو دلیل جوړ شو. د زاویې خلک شاهدان دي چې د داعشیانو مړو په سبا بدبویي شروع کړې او وپړسېدل. د دوی د مړو خاصیت هم دا و چې ډېر ژر به یې بدبویي کوله او پړسېدل به. دغه جنگ یوازې د شیرزادو مجاهدینو وکړ. تر دغه دمه قطعو لا جنگ نه و پیل کړی. بس د دې ورځې جنگ په همدې ځای پای وموند او مجاهدینو د وادي حصار په سیمه کې تصفیه پیل کړه. د اسلامي امارت د مجاهدینو د دې باشهامت او میړني برید په واسطه زموږ ارادي او عزمونه نور هم قوي شول او د داعشي خوارجو پر وړاندې مو د یو قوي سنګر نیولو لپاره په هڅو پیل وکړ. دغه وخت موږ هم 10 ملګري له تنګي څخه پورته د وزیرو غرونو ته راووتو. په دغه وخت کې د ډلې قومنده د عادل سره وه. غرونو ته مو له ځان سره د اړتیا وړ توکي، ګیس ډبه، چای، بوره، ترکاري، اسلحې او د اغوستنې شیان وخیژول. ځکه تنګی زموږ لپاره خوندي ځای نه و. څو کسان مو مقرر کړل چې دوی به په خپل وار لاندې تنګي څخه فقط ډوډۍ راخیژوي. خلق می پیژنی یما دین وطن ته وفادار، خلق می پیژنی وخت رات موایا غدار. یما درنا وفتکل کور وتلیم، یما درنا وفتکل کور وتلیم، را بڑم کلی تا سهار، خلق می پیژنی را بڑم کلی تا سهار، خلق می پیژنی یما دین وطن تا وفادار.